قدرمنو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. غواړم د کورونا ویروس د خپرېدو د چټکتیا په اړه لنډه په زړه پورې ویډیو در سره شریک کړم. دا چې د کورونا ویروس یا کوویډ 19 څه ډول ویروس دی، واکسین کله جوړیږي او ورته نورې طبي پوښتنې باید څنګه جواب کړو. دا پوښتنې ډاکټرانو ته پرېږدم، د هغوی کار دی. زه په نړیوال اقتصاد کې ماسټري لرم. د امستردام پوهنتون د ښوونې روزنې پوهنځی د اقتصاد له څانګې د اقتصاد په مضمون کې د استادي سند لرم. غواړم کورونا ویروس ته له یوې ریاضیکي او اقتصادي زاویې وګورم. مرکزي پوښتنه په همدغه ویډیو کې دا ده چې آیا سوشل ډیسټنسینګ د کورونا ویروس پر چټکتیا اغیز کوي او که یې نه کوي. لومړی راځو چې سوشل ډیسټنسینګ څه معنا لري. دا په دې معنا دی چې په یو ټولنه کور، کلی، ماحول او شاوخوا کې لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتل سي او د هغې راکړه ورکړې او ناستې ولاړې څخه ډډه وسي کوم چې د ضرورت وړ نه وي. مهمه او ښکاره خبره ده چې د کورونا ویروس د یو دوو انسانانو ترمنځ د راکړه ورکړې پر وخت د یوه انسان څخه بل انسان ته انتقال کیږي، نو په دې خاطر باید انسانان او اوسېدونکي یو له بل لیرې سره واوسیږي. غواړم دوو څېړنو ته ستاسو پام راواړوم. یوه یې د ایټالیا په شمال کې د اکسفورډ پوهنتون څېړنه ده. دوی د ایټالیا په شمال کې د لودي ښار او د بیرګامو ښار ته کتلي دي. ګورئ لکه تاسو چې هم په دغه ګراف کې وینئ، د لودي په ښار کې د فبروري په 22 تاریخ د دغه ښار حکومتي چارواکو مسؤلینو د کورونا ویروس اړوند کمپاین وکړي، عامه پوهاوي ته یې کار وکړي او ویل چې هر څوک باید فاصله وساتي، بندیزونه یې ولګول څو په دې سره د کورونا ویروس د پراختیا او د خپرېدو مخه ونیسي. نو پوره 2 اونۍ وروسته وینو چې پر 8 د مارچ په لودي کې د کورونا ویروس ناروغان تقریبا لږ پاته سوي دي، ډیریږي نه. خو په عین وخت کې که بیرګامو ته وګورو، بیرګامو هغه ښار دی چې مسؤلینو یې حکومتي چارواکو یې کمپاین نه کاوه، کورونا ویروس یې جدي نه باله او ویل یې چې ستونزه نسته. خو پوره 2 اونۍ وروسته پر 8 د مارچ د بیرګامو په ښار کې د کورونا ویروس ناروغان زښت ډیر سوي دي او همدا کرښه همداسې پسې پورته کیږي. دا ګراف د کوم ژورنالیست ګراف نه دی، بلکې د اکسفورډ پوهنتون له ساینسپوهانو لخوا تأید شوی دی. دوهم څېړنه چې غواړم در سره شریکه کړم هغه دا ده چې د واشنګټن پوسټ یو ډېره علمي مقاله کړې ده، لیکلې ده. دوی وایي دوی ګوري د یو ریاضیکي اړخ ته ګوري چې آیا دغه سوشل ډیسټنسینګ تاثیر کوي او که نه کوي. ګوري هر ټکی د یوه انسان په معنا دی. نسواري رنګ ټکی هغه انسان ته وایو په دغه ګرافونه کې چې تر دې وروسته یې وینو، هغه انسان ته چې د کورونا ویروس ولري. او دوهم رنګ دا هغه رنګ دی چې د کورونا ویروس څخه څوک جوړ سوی وي، بیرته جوړ سوی وي. او دریم رنګ یې د صحتمندو او روغ کسانو رنګ دی. هر ټکی معنا یو انسان. راځو 2 حالت ته ګورو. یو حالت دا دی چې په ټولنه، کلي، کور، ماحول کې مسؤلین هیڅ نه کوي، هر څوک هغه څه کوي چې خوښه یې وي، یعنی بندیزونه نسته، کمپاین نسته، عامه پوهاوی نسته، هر څوک هلته روان دی کوم چې د دوی پلان او نیت وي. نو په دغه ځای کې وینو چې په دغسې یو حالت کې د کورونا ویروس په ډیره چټکي پراخیږي، له یوه انسان څخه بل ته انتقالیږي، پسې ډیریږي او ډیریږي، بالاخره ټول د کورونا په ویروس اخته کیږي او بیا وروسته یا جوړیږي او یا هم خپل ژوند د لاسه ورکوي. بل حالت دا دی چې د کورونا ویروس لپاره کمپاینونه وسي، عامه پوهاوي ته کار وسي، حکومت بندیزونه ولګوي، ګرځ بندیز ولګوي او د 1.5 متر فاصله د اوسېدونکو د انسانانو لخوا مراعات کړل سي. ګوري په دغه حالت کې وینو چې د کورونا ویروس ناروغان نسي توانېدلی چې ډیرو نورو کسانو ته د کورونا ویروس ورکي په اخته یې کې. نو د کورونا ویروس د ناروغانو اندازه ټیټه پاتېږي، ټول کور کې دي او بې ځایه ناستې ولاړې راکړه ورکړه نه کوي. په دې کې د کورونا ویروس تر یوې اندازې په کنټرول کې راوستلی سو.
دغه دوه حالات که سره پرتله کړو نو دا تقریبا د یوه پارابول غوندې دي. پارابولا دغه سور پارابولا ته که وګورئ پر جګه ولاړه کرښه باندې نمبر آف کیسز لیکلی دي، دا د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر دی. پر پرته کرښه باندې ټایم سینس فرست کیس لیکلی دی، وخت ښیي هغه وخت چې د کورونا لومړنی ناروغ په دغه ویروس اخته سوی وي. او پارابولا وینو چې یو ډیر هسک ټکی لري او ښیي چې خورا زیات کسان د کورونا په ویروس اخته سوي دي. او دغه بله لیکه یې د روغتونونو او د طبي مرکزونو ظرفیت ښیي. ګورئ که د کورونا ویروس په ډیره چټکي پراخ سي، خپور سي، نو بیا روغتونونه او طبي مرکزونه نسي توانېدلی چې ټول انسانان ټیسټ کړي، ځکه چې تر دوی تر وس خبره تیریږي او ظرفیت تر ظرفیت خبره اوړي. دا سور حالت دی. راځو دغه بل زرغون ګراف ته. دلته پارابولا د روغتونونو تر ظرفیت او تر وس کښته دی. دغه حالت ښه حالت دی، تقریبا لومړني حالت ده. دا ځکه چې په دې سره د کورونا ویروس تر کنټرول لاندې راځي او هر څوک کولی سو ټیسټ کړو، ځکه چې په یوه وخت کې زیات د کورونا ناروغان نسته. ورو خلک په اخته کیږي، خو په عین وخت کې د روغتونونو وس په رسیږي، د ډاکټرانو وخت په رسیږي. که دواړه سره میکس کړو دا وینو، خو باید د سره څخه ځان و دغه زرغونه ته واړوو. نو د مهربانۍ له مخې 1.5 متر لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ. له بې ځایه راکړه ورکړو ناستې ولاړو ځانونه وساتئ. خپل ځان، خپل کور او خپل دوستان وژغورئ او څومره چې مو وس کیږي هغومره ډیر د 20 ثانیو لپاره خپل لاسونه په صابونه پریولئ. خوشحال او آباد اوسئ. له کورونا مو خدای را وساته.